د کوچنیو کاروبارونو یا اصنافو د تثبیت او درجه بندۍ پړاوونه. د کوچنیو کاروبارونو یا اصنافو د ثابت مالیې د تثبیت طرز العمل پر بنسټ هر هټۍ یا دکان تر هر 3 کلونو وروسته باید تثبیت او درجه بندي شي. تر هر 3 کلونو وروسته درجه بندي ځکه ترسره کیږي چې دغه کلونو په موده کې د هټیو کاروبار او د عوایدو په کچه کې بدلونونه رامنځته کیږي. له همدې امله باید له سره تثبیت او درجه بندي ترسره شي. هغه پړاوونه چې د اصنافو درجه بندي پکې ترسره کیږي په لاندې ډول دي. لومړی پړاو د مالیاتي ادارې له لوري مالیاتي کارکونکو ته یو سیمه مشخصیږي. دویم پړاو مالیاتي کارکونکي مشخص شوی سیمې ته ځي. دریم پړاو مشخص هټیوال یا دکاندار ته ځانونه او د کار بهیر په لنډ ډول ورمعرفي کوي. څلورم پړاو د هټیوال د ځانګړتیاوو د مالیه ورکونکي د پیژندنې غنې فورمې ډکوي. د نوموړي انځور او د تذکرې کاپي ترلاسه کوي او په همدې ډول هټۍ ته د پرله پسې غنې لرونکي سټیکر ویشي. پنځم پړاو د هټیوال بایومټریک او د هټۍ دقیقه پته یا جی پی ایس اخیستل کیږي. شپږم پړاو مالیاتي کارکونکي د اړوند مالیاتي لارښود پر بنسټ هټۍ تثبیت او درجه بندي کوي، یعنی ثابته مالیه ورته ټاکي. اووم پړاو مالیاتي دوسیه ترتیبیږي او استول شوی کاري ډلې لاسلیک کوي. اتم پړاو دغه دوسیه د ډیټا انټري یا د معلوماتو د ثبت برخې ته راوړل کیږي او په سیستم کې تر ثبت وروسته د ټاکل شوي سیمې اړوندې مالیاتي حوزې ته استول کیږي. زموږ مالیه، زموږ هیواد، زموږ راتلونکی.